زما یوه خور ده مریضه ده. هغه تراویح نشي کولی. زما د خور روژه څنګه ده؟ د روژې په مبارکه میاشت کې تراویح دا سنت دي او د امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د وخت نه په دې خوا په دې باندې اجماع شوې ده چې باید تراویح 20 رکعاته ادا شي. نو که یو څوک بغیر د کم شرعي عذر نه تراویح پرېږدي، که خور وي او که ورور وي، دا قابل د ملامتي دی. اما که څوک شرعي عذر ولري، مثلا په سفر کې وي یا مریض وي یا کوم بل تکلیف ولري، که تراویح ونه کړي روژه یې صحیح ده، هیڅ مشکل دی لپاره نشته. خو په تراویح سره روژه لا ښایسته کیږي، په تراویح سره روژهدار لا د ثواب او د الله رب العزت د رحمت مستحق او وړ ګرځي. زموږ بل اوریدونکی محمد یوسف و چې د لغمان ولایت څخه یې اړیکه نیولې وه. پوښتنه یې دا وه که یو څوک دوامداره مریضي ولري، اوس چې روژه نیسي، روژه ورته تکلیف نه ورکوي، اما د مسلمان طبیب او حکیم او ډاکټر دا ورته مشوره ده که د روژه ونیوله وروسته به دغه روژه ستا مرض دو چنده یا سه چنده کې یا به وروسته ښه شي، د لپاره روژه څنګه ده؟ فقها لیکي کله چې روژه په مریضي کې د زیاتوالي سبب ګرځي یا فی الحال یا وروسته، نو د کم دینداره او ماهر حکیم یا ډاکټر په مشوره او یا په خپل غالب ګمان باندې د عمل کولو له مخې روژه ماتولی شي. خو بیا هم په معمولي مرض کې د روژې خوړل د لپاره ښه نه دي. دا مسئله عبدالرحمن جزائري په فقه علی مذاهب الاربعه کې په لومړني جلد کې 572 صفحه کې په تفصیل سره څیړلې ده. همدارنګه بحر رایق په دویم جلد کې 281 صفحه کې فصل فی العوارض کې. نو اوس که زموږ دې مسلمان ورور ته یو مسلمان ډاکټر دا مشوره ورکړي چې اوس خو روژه نیسې تکلیف نه درکوي، خو همدغه روژه دا کم دوامداره مریضي چې ته لرې د دې لپاره د روژې نه وروسته البته د ستا د مرض د زیاتوالي سبب ګرځي یا وروسته ته ښه کیږي، بیا هم د روژې خوراک ورته جایز دی. لږ لږ تکلیفونه خو هر چاته وي، اما په لږ تکلیف باندې باید روژه ونه شي خوړلی. بل اوریدونکی مو احسان الله قلمیار و چې د کندهار ولایت د سپین بولدک له ولسوالۍ څخه اړیکه نیولې وه. پوښتنه یې د سیروم په هکله وه چې د روژې په مبارکه میاشت کې د سیروم تطبیق روژه فاسدوي که نه فاسدوي. علامه لودیانوي شهید رحمه الله په خپله فتاوا کې په 3 جلد کې په 340 صفحه کې لیکي د سیروم په تطبیق سره روژه نه ماتیږي، په دې شرط چې دا سیروم او دا ګلوکوز د څه عذر د وجې نه ولګولی شي. بغیر د عذر نه د ګلوکوز لګول یا د سیروم لګول دا مکروه دي. نو که چاته تکلیف وي غوره او بهتره دا ده چې د ماښام د روژه ماتې نه وروسته ولګوي، خو بیا هم که عذر شدید و د روژې په ترڅ کې سیروم تطبیق که روژه نه ده فاسده. او بله پوښتنه یې دا وه چې زموږ یو دوست و پاکستان ته تللی و، هلته یې په 4:30 بجې اوبه څښلې وې. ما ته خو نه معلومیږي، دلته خو په کابل کې تقریبا 6 باندې یا 9 باندې 3 سبا کیږي. نو 3 بجې یا 15 کم و 10 کم 3 باید خوراک او څښاک بند کړی شي چې هلته څو بجې سبا کیږي. نو که ده دا خوراک سهون کړی وي چې سبا شوی نه دی، خو حال دا چې سبا و، نو په ده باندې قضا لازم ده، کفاره پرې نشته. او که خوراک او څښاک کړی و بلکل سبا نه و، خو هېڅ مشکل نشته. او که دا پوه وي چې سبا دی قصدن یې خوراک کړی، نو بیا خو په ده باندې قضا او کفاره دواړه ده. پاتې شوه د سفر مسئله. یو مسافر د روژې په مبارکه میاشت کې کولی شي چې روژه وخوري، اگر که د ده لپاره عمل په عزیمت باندې اولا دی. خو بیا هم که یو مسافر روژه ونیوله
او ماته یې کړه. فقهاو دا لیکلي دي چې په هغه باندې کفاره نشته، صرف قضا پرې لازم ده. وروستنی اوریدونکی مو سمیع الله صدقتیار و چې د ایران نه اړیکه نیولې وه. پوښتنه یې دا وه چې ډیری ځوانان دلته چې کله روژه ماته کړي نو بیا کار ته ځي، 2:30 بجې 3 بجې د شپې راځي، تراویح نه کوي. مخکې مې ویلې صدقتیار صاحب چې بغیر د کم شرعي عذر نه د تراویحو پرېښودل دا څوک چې پرېږدي دا د ملامتي قابل دی. اما که شرعي عذر موجود وي مشکل نشته. خوشحاله یم چې تاسو سره دا درد او احساس شته. ډیری ځوانان حتی زمونږ مشران په کورونو کې روغ رمټ پراته دي چې نه کار شته نه مسافري شته. الله دا همت نه دی ورکړی چې مسجد ته لاړ شي تراویح په جمع باندې ادا کړي. الله دې ټولو ته همت ورکړي. زموږ خور اړیکه نیولې وه. پوښتنه یې دا وه چې د روژې په مبارکه میاشت کې د رنجو استعمال څنګه دی؟ د روژې په مبارکه میاشت کې سترګې تولول روا دي، یعنې د روژې په حالت کې، او د رنجو په استعمال باندې د ده په روژې باندې هیڅ کم تاثیر نه پرېوځي. که څه هم د سترګو تر تورولو وروسته په ناړو یا د پوزې په اوبو کې د رنجو اثر هم معلوم شي، خو بیا هم روژه نه فاسدیږي او نه مکروه کیږي. همدغه مسئله علامه حسکفي او ابن عابدین الشامی په در مختار او رد مختار کې 2م جلد کې 395 صفحه کې باب ما یفسد الصوم و ما لا یفسدو کې، همدارنګه تاتار خانیې په 2م جلد کې 366 صفحه کې په تفصیل سره څیړلې ده. حسکفي په در مختار کې لیکي او اکتحله و ان وجد طعمه فی حلقه، یعنی که د روژې په مبارکه میاشت کې څوک رانجه وکړي او د رانجو خوند په خپل حلق کې هم بیا مومي روژې ته کوم نقصان نه رسیږي. ابن عابدین الشامی د حسکفي د دې عبارت لاندې لیکي ای طعم الکحل او الدهن، یعنی خوند د رنجو او خوند د تیلو که په خپل حلق کې هم بیا مومي روژې ته کم نقصان نه رسیږي، روژه یې صحیح ده. او دوهمه پوښتنه یې دا وه چې ځینې ماشینونه دي په هغو باندې ذکر کول او تسبیح ویل څنګه دي؟ بس هدف د هغې نه شمار دی، نو چې په شمار سره یې وایي په دې کې کومه ستونزه نشته دی. همدارنګه بله اوریدونکې هم خور وه. پوښتنه یې دا وه که یوه ښځه حمل لري او هغه د روژې په مبارکه میاشت کې یا په نورو اوقاتو کې فرضي لمونځ په ولاړه باندې کوي، نفلي په ناسته باندې څنګه دی؟ هیڅ ستونزه نشته. که یو څوک بالکل عذر هم ونه لري هغه لپاره دا جایز دی چې نفلي لمونځ په ناسته باندې وکړي، خو په ولاړه کې چې کوم ثواب دی هغه بیا په ناسته کې نشته. اما د عذر له وجې که څوک نفلي لمونځ په ناسته کوي جایز دی، حتی د عذر له وجې کولی شي چې فرضي لمونځ په ناسته باندې وکړي. او دوهمه پوښتنه یې دا وه چې په لومړي کال کې چې کله په ما باندې روژې فرض شوې وي، یوه روژه ما قصدن خوړلې، زه اوس قضا راوړم او که کفاره ورکړم؟ فقها لیکي که چیرې یو کس د روژې په مبارکه میاشت کې فرضي روژه نیولې وي، بیا په همدغه ورځ کې قصدن خوراک وکړي یا قصدن سکاک وکړي یا جما وکړي، نو په دغه شخص باندې هم قضا لازم ده او هم کفاره لازم ده. او کومه چې د ناخبرتیا خبره ده، نو یو څوک چې مسلمان وي او په دار اسلام کې اوسیږي، هلته ژوند کوي، د هغه لپاره د شریعت په احکامو باندې ناخبرتیا عذر نه بلل کیږي، ځکه د هر مسلمان لپاره د دین په احکامو ځان خبرول دا لازمي دي. بحر رایق په 2م جلد کې په 482 صفحه کې لیکي ومن جامع او جمع او اکل او شرب عمدا غذاء او ضواء قضى وكفر ككفارة الظهار. اما القضاء فللاستدراك المصلحة الفائتة واما الكفارة فلتكامل الجناية. اما پاتې شوه دا خبره چې ستا لومړنی کال و، ځینې فقهاو تسامح کړی، لکه
علامه لودیانوي شهید رحمه الله په خپلې فتاوا کې 3 جلد کې 345 صفحه کې چې په دوی باندې قضا شته په لومړني کال کې چې خوړلي کفاره نشته. دا د لودیانوي شهید خبرې دي. اما په عامو اوقاتو کې یو څوک قصدان روژه خوري ناخبرتیا د دې لپاره عذر نه بلل کیږي، پرې قضا او کفاره دواړه لازم دي. همدارنګه زموږ وروستنی اوریدونکی عزت الله افغان و چې د کندهار ولایت د سپین بولدک له ولسوالۍ څخه اړیکه نیولې وه. پوښتنه یې دا وه که چا سره د زکات پیسې وي او دا پیسې په جب کې اچولې وي ځي چې مساکینو فقراو ته یې ورکړي، بس غل پې برابر شه او دا پیسې ترې ووهلې، اوس به دا دوباره د خپلو پیسو زکات ادا کوي که دا غله چې یې وړې ادا شو؟ افغان صاحب زکات له خپل ټول مال څخه یوازې د پیسو جلا کولو ته نه ویل کیږي چې یو څوک د خپلو پیسو نه پیسې بیلې کړي دې ته زکات وویل شي. او په زکات کې دا کافي نه دی، بلکې د ادا کېدو لپاره کم فقیر او مسکین ته تملیکاً د همدغو پیسو ورکول لازمي دي او بغیر له دې څخه زکات نه ادا کیږي. نو کوم څه چې تا وویلې چې په دې کې د زکات مال او پیسې غلا شوي دي، نو په دې کې د تملیک شرط نشته. نو چې کله د تملیک شرط نشته د دې لپاره د زکات دوباره ادا کول لازمي دي. همدغه مسئله خلاصة الفتاوا په لومړني جلد کې 238 صفحه کې کتاب الزکات کې د 6 فصل نه مخکې او حسکفي په در مختار کې په 2 جلد کې په 58 صفحه کې کتاب الزکات کې په تفصیل سره څیړلې. نو زکات به بیا ورکوي، زکات یې ادا شوی نه دی.